زینن صرف او صرف په دې وجه باندې جیل ته راوړی ما د رانه ثناءالله په بریتو پسې خندلي او ما ته یې ویل چې ته د رانه ثناءالله د بریتو توهین کړی دی د جیل خانو تورو تمبو کې وکیل ونیسان درمندو دا ټیم زه د سویډن جیل مخې ته ولاړ یم او زما سره خوا کې یو ګلالي ولاړ دی چې ډېر زیات ناجایزه باندې جیل ته راغلی دی د ده خولې نه به تاسو دا خبرې واورئ دا خو وجل کوي ګلاليه تاسو څه چې دې جیل ته راغلي السلام علیکم زینن صرف او صرف په دې وجه باندې جیل ته راوړی ما د رانه ثناءالله په بریتو پسې خندلي او ما ته یې ویل چې ته د رانه ثناءالله د بریتو توهین کړی دی زه د دې وجې نه سرو تمبو شاته راوړم او دې سرو تمبو دننه چې کوم دی نو بیخي غټه ځمکه ده الحمدلله د مالټو باغونه دي یا د سبزیانو باغونه دي او ما ته ویل چې په دې کې مزې چرچې کوه او دا ګړۍ راله هم په انعام کې راکړی چې دا صرف او صرف تا ته په دې انعام کې میلاویږي دا چې تا د رانه ثناءالله د بریتو توهین کړی دی او زه د سرو تمبو شاته صرف او صرف په دې یوه خبره راوړی درمندو زه خبره کټ کوم خو دا چې کوم دی نو یو خبره ده وکړه دا چې ما په بریتو پسې خندلې نو تاسو ټول له پکار دي چې دغسې د هغه په بریتو پسې وخاندئ no